اس پہ بیگا چې کوم وکړه هغه اوس لاندې پروت دی بالکل خوځېدی نه شي د خوراک هم راووځو او زه کوشش دا کوم که نه انشاءالله ډاکټر هم راولم بالکل سلګۍ وایي که نه بېکار پرې شی ده پته نه لګي څه مسله ده دا سټری ډاګز والا دي که نه CDRS والا هغه نمبر مې لاوم او دلته راشي فی الحال نمبر نه چوکوي دا دویم نمبر زه دا چې کوم وکړه نه دې د بیګا مو خوراک ور واچو دا بالکل په بد حالاتو باندې اوس هم دی خو د دې نه چې زما د ګاډي یخ ته راغلی دی ته پته ده که نه چې دی زما حفاظت کوي د هغه چوک نه رسېدلی دی بیګا موږ نشو راوړلی نو څنګه به ځان را رسولی یا ډونټ نو دلته که رسېدلی دی او بالکل د دې یخ ته ناست دی نو دې ته نو دونه پته لګي چې دا زما لپاره محفوظ ځای دی دلته ځان را رسولی دی څوک به مې ریسکیو کوي دې ځان مې ریسکیو کوي زه اوس CDRS والا ته ویم انشاءالله کېدای شي راشي السلام علیکم آپ CDRS سے بات کر رہے ہیں برادر میں جواد اقبال ہوں ادھر ایک اسٹرے ڈاگ ہے نا روزانہ میں ان کو بسکٹ وغیرہ ڈالتا ہوں تو وہ آج بالکل ہل نہیں سکتا واپس آتی ہے تو پھر ہم آپ کی طرف بھاگتے ہیں اس میں سر یہ ہوتا ہے کتنا چارج کرتے ہیں 5000 ٹریٹمنٹ اسپانسرشپ اور لوکیشن کے حساب سے فیول کاسٹ اچھا 5000 اور لوکیشن کے حساب سے جو ہے نا وہ تو آپ اس طرح کر لو ہم نے آنا ہے گولڈ پارک گرین سے گولڈ پارک گرین کے اندر ایک ویلیج ہے وہاں سے ہم نے آنا ہے ٹھیک ہے اس کی پیمنٹ وغیرہ بھی کر لیں گے اور جو کرایہ وغیرہ ہے نا وہ بھی کر لیں گے آپ اپنی ټیم بھیج دیں موږ یو ځل بیا د خوراک ورکولو کوشش وکړو خو خوراک یې نشو کولی خیر په دې انتظار و چې اوس به CDRS والا راورسېږي CDRS هغه ټیم دی کوم چې سټری ډاګز ریسکیو کوي داسې 2 غنټې پس CDRS والا راورسېدل د فارم فیل کولو او د فیس ورکولو نه پس هغوی سپی راونیو خپل ګاډي ته واچو د نیولو نه پس هغوی د ځان سره راوړی خوراک هم هغه له ورکو خو حالات د سپي بالکل ټیک نو د خپې چې کوم دله زخمي شوې وه او ډېر زیات په تکلیف کې ووسم ما تاسو سره بیګا واده کړی و چې انشاءالله دې له به پراپر علاج کوم او انشاءالله واپس به دا منډې وایي خیر څه خلکو ته به دا مذاق او ګپ ښکاري خو زموږ د ویډیو جوړولو بنیادي مقصد دا دی چې د انسانانو سره موږ ځناور سره پوره مینه وکړو د ضروري کاروایي نه پس هغوی د هسپتال په لار روان شو زموږ سره دا وعده وکړه چې انشاءالله په هفته کې به دننه دا روغ رمټ واپس دلته کې راولو سپی روان شو هلته کې باقاعده ټریټمنټ هم شروع شو راځئ د هغوی یو څو خبرې کړي دي چې هغه مو واورو ساتھ ہمیں یہ ڈاگ ریسیو ہوئی تھی جو کہ ایک ہٹ اینڈ رن کیس تھا اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مسلس جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہت پین ہے اور جو اس کی دونوں ٹانگوں کی فرنٹ لیگس کی ایلبوز ہیں وہ اسٹف ہو چکی ہوئی ہیں ہم اس کی پین مینجمنٹ کر رہے ہیں ساتھ ہم ان کو نرو ٹونکس بھی دے رہے ہیں جب یہ ہمارے پاس آئی تھیں تو یہ چلتے فوراً گر جاتی تھی 2 قدم سے زیادہ نہیں چل رہی تھی بٹ الحمدللہ ان 3 days کافی زیادہ پروگریس شو کی ہے انہوں نے اور اگر چلتی ہیں تو ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر چل لیتی ہیں آرام سے کائنڈلی سپورٹ CDRS تاکہ اس طرح کے جو بھی اینیملس ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں تھینک یو زناور هم د خدای مخلوق دی موږ له پکار چې دوی سره پوره رحمدلي وکړو ډیره مننه د الله په امان